طالبانو ته د امرالله صالح سخت جواب او پارونکې خبرې د چې امرالله صالح طالبانو ته ولې غوسه شوی تازه یې څه ویلي دي په دې ویډیو کې راسره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح دوحه کې د بین الافغاني خبرو په لړ کې پر طالبانو بیا سختې نیوکې کړې دي. امرالله صالح څو ساعته وړاندې پر خپله فیسبوک پاڼې لیکلي دي چې ښارونو کې خلک له طالبانو کرکه کوي او که کلیو کې هم خلک په دې لټه کې دي چې د طالبانو له تسلط څخه ځان خلاص کړي. نوموړي د طالبانو په اړه دا ادعا هم کړې ده چې اقتصادي نظام یې د نشه یي توکو پر قاچاق او کرنه باندې او همدا ډول د زکاتو پیسو ولاړ دی. صالح لیکي چې افغان پوځ کې خلک په داوطلب ډول دندې کوي، هیڅ سرتیری تسلیم شوی نه دی او تر وروستۍ سلګۍ یې مبارزه کړې ده. د ولسمشر غني لومړی مرستیال دا هم زیاته کړې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت کې وګړي د خپلو حقوقو ویلی شي او غوښتنه یې کوي، خو د طالبانو په لیکو کې داسې څه شتون نه لري. امرالله صالح لیکي چې افغان حکومت د قانون اړوند طالبان زندان ته اچوي، خو طالبان بیا حکومتي کسان ساراګانو کې په ډزو وژني. د ولسمشر لومړي مرستیال له دې وړاندې هم له تلویزیونونو سره په یوه ځانګړې مرکه کې پر طالبانو توندې نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه نه بلکې د یو عادي کس په ډول طالبانو سره سوله نه کوي او د طالبانو حکومت کې له دندې لاس په سر کیږي. د یادو خبرو 2 ورځې وروسته کابل کې د امرالله صالح د موټرونو پر کاروان برید وشو، خو طالبانو پکې خپل لاس لرل رد کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي، که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.